سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو، تاسو ته معلومات دی چې د پخواني رئیس جمهور ډاکټر سیم نجیب الله 40 کاله د شهادت پوره شوي وو. د هغې دپاره ملګرو په کابل کې پروګرام نیولی و، د هغې د سالګرې، خو د مجاهدینو د خوا نه یا د تنظیمونو د خوا نه هغه پرې نه ښودی شو، مزاحمت یې وکړو. خو بیا په خوست کې او په ننګرهار کې او نورو ځایونو کې د هغه دپاره پروګرامونه وشو. نو زموږ ځوانان انتهایي نن ډېر په قار وو، احساساتي شوي وو. ستاسې احساسات او ستاسې دا ته زه احترام لرم، خو زه ډېر ریلکس وم، ډېر په طبع وم، ځکه ډېر شیونه ما زده کړه، ډېر شیونه نه زه نه خبر شوم. تاسې نن ټول زړه په حزب او په حکمتیار باندې خالي کړو. بد یې رد یې کنځلې دا دی. اول خو دا دی چې نیوکه د هر سړي حق دی چې ویې کړي، ښه کلکه نیوکه. زه اول حزب سره ښه مخالف یم، د حزب ولا زما پلار یې مخالف و، خو زه حق نه لرم چې د افغاني چوکاټ نه او د اسلامي چوکاټ نه زه ووځم. او بل دا دی چې زه دا درته یم چې د دې ټول ګیم شاته یا د پروګرام خرابېدو شاته یوازې حزب نه و، حکمتیار نه و. غلط شوي یاستئ تاسې، او نه حکمتیار دومره طاقتور دی او نه دومره طاقت لري چې صاحب مهربانه چې دومره غټ په سطح پروګرام ونیسي او دا پروګرام خراب کړي. او خو تاسې وکړو یو 3 ورځې مخکې څو کسان یې راولېږل، هلکان ورسره لانجې وکړه، ولاړه وتښتېده، بیخي دا میدان یې پرېښودو. او حکمتیار دومره طاقتور وي، نو خبره دا ده چې په دې پلوچرخي مابس کې د خدای بله حزبیان بندیان دي. همدقه اشرف غني ورسره وعدې وکړې چې دې حکومت ته راتلو، یو وعده یې ورسره نه ده پوره کړې، نو دا دې خپل دا بندیان را خلاص کړي که نه. او بل دا دی چې مونږ ولې د حکمتیار پسې ونښلو، ولې هغه ته کنځل وکړو. مونږ د حکمتیار ته خو کمپین نه دی کړی د انتخاباتو، مونږ خو اشرف غني ته کړی. مونږ خو به ورته ویل چې 1000 کلن شي، او ما به ورته ویل 100 کلن شي، او بابا او دا او هغه. نو باید مونږ او تاسې نیوکې په اشرف غني وکړو، ځکه هغه رئیس جمهور دی. مونږ او تاسې خو د حکمتیار یا د حزب خلاف خلک یو. افغانانو تاسې سره نن چل وشو. دا پروګرام تاسې وانې هغه خلکو خراب کو چې هر کال په دې کابل کې ښه په بدماشۍ، ښه په لوچکۍ، ښه په قانون ماتولو، ښه ستاسې د رئیس جمهور عکسونه چې په وروره ولي د افغانستان بیرغ نه مني، هغه خلکو تاسې سره دا کار وکړو. دا یوازې حزب ته سره نه دی کړی، ځان پوه کې په خبره وانې. او تاسې دا ویډیوګانې وګورئ چې 95% څوک دي دا تقریرونه چې کوي. تاسې خپله لږ توجه شئ دې ته. تاسې دا هم وګورئ چې 90% دي کې زاړه خلکو. ولې موږ او تاسې ځان نه په خبره پوهوو؟ ولې موږ او تاسې بې ځایه ځکه که د ډاکټر نجیب سالګیره وشوه دلته په کابل کې، بیا خو هر کال به وروره پښتانه هم راوځي بار وروره سالګیره به کوي د نورو په شان دي. خو سوال دلته دا دی چې ظلم ناروا قتلونه تام کړي ستا کېږي، خو زما ډاکټر نجیب سالګیره نه پرېښودل کېږي. سوال دلته دا دی چې دلته څنګه ډیموکراسي ده، امریکایانو دلته ډیموکراسي راوړې ده چې ما ته دا حق نه راکوي. خو دا ټول کارونه موږ سره اشرف غني کوي که نه. ځان پوه کې پښتنو، قسم په خدای دی چې تاسې سره هغه ګیم روان دی چې تاسې به حیران شئ. احمدشاه مسعود چې دی خپل خلکو له خدمت هم کړی او خلک هم ورپسې ولاړ دي. خو زمونږ خو اول پښتنو کې لیډر پیدا کېږي نه، او که بیا پیدا شي نو موږ او تاسې وروره بد رد ورپسې ودرېږو نه. نو خبره دا ده که څوک دا فکر کوي چې ډاکټر نجیب به د دې ځوانانو د زړه نه وباسي، قسم درته خورم چې نن دغه ډاکټر نجیب را ژوندی کړو. نن دې عمل چې کوم مجاهدینو وکړو، ته یقین وکړه چې څنګه پی ټي ایم ښکته جوړ شوی ښکته پښتنو منطقو کې د منظور پښتون او د علي وزیر او د محسن داوود، داسې به انشاءالله د وطن ګوند جوړېږي. زه یو ګوند سره د یو تنظیم سره تعلق نه ساتم، خو زه درته دا زیره تاسې وانې کوم چې ځکه چې دا د ځوانانو جذباتو سره دې غلطې لوبې وکړې، ډېر غلط اقدام یې وکړو دې مجاهدینو یا دې تنظیمونو. دا ځوانان یې ځان ته په خپله دشمنان کړه. دا د یو څو زړو خلکو کار نه و چې دوی نن راوغوښته سړک ته راجمع کړه او صاحب مهربانه د ډاکټر نجیب دغه خرابه کړه. سبا به همدغه ځوانان د دې به د شهادت ورځ منځي، همدغه ځوانان به د دې مخه نیسي. دا خبره مې یاد ساتئ. خبره دا ده افغانانو ورونو، پروګرام در باندې بل چا خراب کو، استعمال پکې حزب شو، حکمتیار پکې شو. وروسته به تاسې سره ډېر ټولو معلومات وشي. خو موږ دا یو خبره کوو چې اوس به دا سیلابونه ورځ په ورځ باندې ډېرېږي، کمیږي به نه، ځکه
چې ځوانان اوس په ښه بد پوه شوي چې خاینان څوک دي او قهرمانان څوک دي. په الله م سپارم. خدای په امان.